سلامونه ملت، دا ویډیو می خاص کرا د وزیر اعلی سهیل اپریدي د پاره دا. وزیر اعلی صاحب مونږه کتا پیژنو ته د عمران خان په سر باندې پیژنو، مونږه کتا لا عزت درکو نو په دې وجه درکو چې تا د عمران خان په نوم باندې ووټ اخیستی دی، ته د دې صوبې وزیر اعلی. خو چې زمونږه صوبه بې اختیاره زمونږه صوبه کې ظلم کیږي، دلته جنګونه کیږي او دلته راته په سټیج باندې ته ګرم تقریرونه کوي، نو دا مونږ ته ناقابل قبول دي. ځکه چې تقریر زه ستانه ښکلی کوم، مار او نولې به نه جنګې. راشه دې قوم ته کښېنه، دې قوم ته صفا خبره وکړه، وی زما په اختیار کې څه نشته، که راوځئ راسه چې عمران خان پسې لاړ شو. که تاسو په دې پارټۍ کې څوک مخالفت کوي، تاسو دلته ستا په سر باندې خلک کې تاله دمکیان را درکوي، بیا هم راشه دې قوم ته صفا خبره وکړه. خو د مار او نولې مه جنګوه چې نن به مردان ته راځي او سار به صحابه ته راځي او میں یہ کریں گا وہ کریں گا، نام نہیں لیتے وہ نہیں لیتے، یہ کرو یہ. دا خبرې نه دي باچا. تا د دې قوم په سر باندې وټ اخیستی دی، ته د دې خلکو په سر باندې وزیر اعلی، ته د صوبې وزیر اعلی، ته ځان لږ مستقل مزاجه که. ته په دې سټیج ستا نه خو مړه الیمین ګنډاپور خو تقریرونه خو هغه هم کولی شو. دا دومره جذبې د ځمکې نه م راوالو، اسمان ته م وخېژوه، بیا لاړ شي په قوم دا میدان باندې پرېږدئ. ګوره بیا هم درته وایو، سوال درته کوو، منت درته کوو، زاري درته کوو چې مه کوه. که نه شي کولی دې قوم ته صفا قصه وکړه لکه عمران خان چې ورته وکړه. هغه دی نن هم په جیل کې پروت دی، پښتانه په ننګ ولاړ دي، دا ټول پاکستان په ننګ باندې ولاړ دی، هغه تسلیمیږي نه. او که کاروبار ته ناست هم صفا خبره وکوئ، مونږ کاروبار ته ناست یو او مونږ چې کوم دی پیسې پنده کوو. پرون دا سالار وزیر او د عمران خان خورایي ستا په حکومت کې ته وزیر اعلی چې دلته کور کمانډر او آی جي دواړه ستا لاندې کار کوي، ته څنګه هغه کسان ګرفتاروي؟ دا خلک د چا په اختیار کې دی؟ د پنجاب په اختیار کې دی که نه؟ نو چې دا خلک د پنجاب په اختیار کې دی، نو بیا ته څه دا اوچت تقریرونه کوې؟ بیا څه چې کوم دی که نه په میډیا هم پیسې ګټې او دلته د عمران خان په نوم هم پیسې ګټې. صفا مطالبه نه کوو، یا چې کوم دی یا استعفا ورکه، یا پرېږده عهده، او یا قام ته صفا قصه راوځي، عمران خان په سر باندې راوځئ. په دې باندې نه کېږي چې صوبه نم ترقیاتي کارونه وکړه، تاسو لاړ شئ دلته منشیات خرڅېږي، مرګونه کېږي، سمګلینګ روان دی، دلته جنګونه روان دي، دماکي، اغواکاري، او چې څومره کم ظلم نه پاتې چې په صوبه ونه شو. ځوانان دلته چې کم دی د پولونو لاندې پراته دي، پوډرز کې دلته چې کم دی وروره روزګارونه نشته، خلک در په در شو تر صوبې وزیر اعلی. لکه تا خو نه عمران خان رازاد که نه دی موږ له سره خیر کار راوړ، لکه تاسو تش تقریرونه به مونږ وړو ستاسو. بس ته د خدای خاطر وکئ. ملته سوال درته کوو، ملت سره د خلاف ودرېږئ، د دې معاملې خلاف ودرېږئ، تباه او برباد یې کړو، غرق یې کړو، د دې شیانو نه په شریکه دا مطالبه وکئ و عمران خان رها کوي.